زما دا خور چېرته د ډیران په سر پرته ده دا یا یتیمه ده د دې څوک نشته دی چې ته به د شپې د غلو په شان نشي او دا به بوځې داسې چرته هم نشي کېدی السلام علیکم دادا. وعلیکم السلام. نرویده بچه بخیر علی. الله دې وبخښه. ته راغلې بچه؟ ته ځه کټه کېنه. صحیح. او بس ډوډۍ تیارېدو وله ده سالن تودومه او در وړم درته ځه کېنه. صحیح شو. روټۍ دې راوړه. نرویده بچه ستا مور دې الله وبخي. بچه چا ژوندی وې زه به پېم دمه ومه تا له خو په ټایم پخلی کوو که نه بلکل الله دې وبخي دادا. نرویده بچیه یو خبره مې کوله. وایې دادا. ما وې پردۍ لور بنده کړله او 4 کاله وشو چم ګاونډه کسان راته م وایي چې هغه جینۍ واده کوي او پیغله ده او نکاح یې شو دی نو که ستا خوښه یي زه یم چې زه بسې لاړ شمه او خبره ورسره وکړم. ستا څنګه خوښه ده بچیه؟ دادا زما هم خوښه ده خو تاسو ته پته ده زه چې کومه مزدوري کومه په هغې باندې ډېر په مشکله زمونږ د کور خرچه چلیږي. زه ډېر کوشش کومه چې دا واده وشي او بله دا دادا چې رسمونه رواجونه دومره زیات شوي دي دومره سیوا شوي دي چې د غریب ملای ماته کړې ده. هریان یم چې خېټې لی پوره کړو او که غم خادیان لی پوره کړو. د هغوی رسمونه رواجونه دومره زیات کړي دي موږ ته وایي چې 10 تولې به کالی کوئ او دغه شانتې د ولیمې د ورځې به 2-3 لاکه روپۍ خرچه راځي. نو که ستاسو خوښه دادا زه وایم لاړ شئ پسې او دا خبره ورته داسې په رضا قضا باندې وکړئ چې دا خپل واده به د سنت په طریقه وکړو او د شپې به دا خپله امانت چې کوم دی دا خپل کور ته راوړو او دغه کالی دی دا خو بیا زمونږ کور ته راځي. صحیح ده بچیه ستا خبره صحیح ده. نو ولې پې زمونږ ملا ماتئ؟ بلکل صحیح خبره ده. زه وایم تاسو لاړ شئ او مشوره ورسره وکئ که زمونږ دا خبره مني نو ډېره ښه به وشي. نرویده بچیه ستا دا خبره زما خوښه شوه. زما پسې څه سوال مې نه پوته وکړمه چې د خپل امانت کور ته راولو. ته ډوډۍ وخوره بچیه دا لوښي لرګي به بیا دننه کې زه ځمه چې هغه ته خبره وکړم. صحیح ده بچیه؟ صحیح ده جي. تاسو لاړ شئ. ځه لاړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم شیرخانه. وعلیکم السلام شبیره. خیر دی برابر راځه کېنه. ډېره مننه شیرخانه. شیرخانه تاسو څنګه ښه یئ؟ طبیعتونه خو ښه دي شیرخانه؟ ښه یو ښه برابر یو. تاسو ښه یئ که نه؟ د الله رحم دی خیر دی. الله دې نور هم خیر راپېښ کړي. شیرخانه یوې خبرې درپسې راغلی یم. وایه وایه شبیره دا ستا خپل ځای دی څه خبره ده؟ شیرخانه ما دا خبره کوله چې تاسو زما سره اوږه کوزوې سئ دا خپل عزت به درته کوره کړم. شبیره څنګه چې ستا خوښه ده داسې زما هم خوښه ده. زما په خیال که څه ځان دې ورته برابر کړلی 4 کاله زما د بچنګۍ وشو چې ستاسو په نکاح کې ده. خلک را پورې خبرې کوي نو زما هم داسې خوښه ده ستاسو بوټ به هم سپک شي او زما بوټ به هم سپک شي. راته ښکاري ځان دې ورته تیار کړلی. شیرخانه تیار نه یو که نه ځکه خو په تا پسې رالمه ما چې تاسو اوږه کوزوې سې له خپلې نګورکۍ کور ته بوځمه. شبیره نوره د سره اوږه څنګه کوزوې سم؟ ګوره 15 تولې کالی و ما تا ته 10 کو فرنیچرو ما تا ته وویې ته غریب یې خیر دی زه به یې وکړمه. اوس د ولیمې دا روټۍ خو به ته ورکوې که نه؟ شیرخانه زما په مقصد ته ونه رسېدې. زما مطلب دا دی یو 2 تولې کالی به وکړو او ماسخوتن به راشمه او په تیاره کې به د خپلې نګور بوځمه نو حیا عزت به په ځای پاتې شي. زما بوج به هم سپک شي او ستا به هم سپک شي. او تا ته خو پته ده شیرخانه چې دومره وس نه لرم او الله دې وس راکړي چې د سرو بنګله وله جوړه کړم شیرخانه. ولې
زما دا خور چېرته د ډیران په سر پرته ده دا یا یتیمه ده د دې څوک نشته دی چې ته به د شپې د غلو په شان نشې او دا بابوزې داسې چرته هم نشي کېدی زیشانه زما دا خبره خو تاسو بده وګڼله زما خو دا خیال و چې زما سره تاسو اوږه کوزوې سئ نو زه به دا واده وکړم د دومره کالي څه ضرورت دی که زه 10 تولې وکړم نو هم زما کور ته راځي او که 2 تولې وکړم نو هم به زما کور ته راځي زه خو د دې لپاره رالم چې تاسو زما سره اوږه کوزوې سئ ته بار بار دا خبره کې چې زما سره ګزاره وکړئ زما د خور د کویدنې 4 کاله وشو تا ول نه اختر کړی دی نه روجه کړې ده نه شو قدر کړی دی نه په دې طرف راغلی نور ستا سره څه وکړو کېدای شي چې ستاسو هیري ما خو په دې خپلې غریبۍ کې د دې خپل لور تپوس کړی دی روجه مې وله کړی ده شو قدر مې وله کړی دی اسانه اختر مې وله کړی دی شبیره هسې مې خوله مه راسپله تا چې په اختر شو قدر کې کوم زما لور له څکل دي که نه هغه جامې جوړې هغه خو نه په خپله د استعمال وې او نه شرطه چا نوکران له د ورکولو وې پاتې شوه د خوراکونو خبره هغه خوراکونه موږ سپو او چرګانو ته غورځولي ما شیرخانه زه دې خبرې له نه یم راغلی ما له نیټه راکئ چې زه د خپل واده وکړم شبیره د واده نیټه به درله درکوم په یو شرط باندې چې زما لور له 10 تولې کالی وکړي او بله دا چې د دې علاقې څه رسم رواج دی دې ته تیار یې که دې ته تیار یې خو ټیک ته او که تیار نه یې نو ځان ورته تیار کړه او بیا راشه ته اوس پرې شې دادا چې د څو پورې دا رسم رواجونه نه کړي د هغې پورې به نیټه نه ورکوې ولې د کلي دا خلک به څه وایي خاندي به راپورې دادا په خیر رالی یو سړی شه بچیا دادا خیر دی که نه تاسو خو څه خفه شانتي یئ څه چلو شو بچیا های خبره د خفګان ده ستا هغه سخرګنۍ ته انکار وکړو ما ورته ډېر سوال مینت وکړو ما زموږ سره ګزاره وکړئ غریب والی دی چې د خپل عزت ته کوره کړو خو هغو تیار نه شو دې خبرې ته بچیا ما ورته ووې ما ستاسو به هم پیټه سپک شي او زما به هم سپک شي خو هغه ووایي بچیا که زما شرطونو ته تیار یئ نو راځئ او که نه یې تیار نو ځانو ته تیار کړئ پوه شوم دادا دا رسمونه رواجونه زموږ د غریب سړي دپاره د معاشرې یو غټ ناسور دی خو افسوس چې کله به پې دا خلک پوهېږي خو تاسو خفه کېږئ مو دادا زه به څه قرض دار وکړم خو دا واده به اوس ضرور کول غواړي ولې چې په کومه خبره کې خنډ جوړ شي نو هغه بیا لیټ کول نه یې پکار تاسو خفه کېږئ مو نور وایده بچیا ستا دا خبره ښه ده د کمې خبرې چې خوند ورک شي نو هغه زر تر زره ختمول غواړي بچیا ستا په دې خبره زما عمل دی دادا نن سبا ډېر په ټینشنونو او سوچونو کې خیر خو دی که نه بچیم په دغه سوچ کې ما په داسې ځای کې مو رشته کړله چې هغه خلک واده نشي کولی او پیغله لور راته په کور باندې ناسته ده دادا 4 کاله زموږ د خور د کویدنې وشو او که 4 کاله نور هم وشي نو دا خلک زموږ رسم رواجونه نشي پوره کولی زموږ شرطونه نشي پوره کولی خو ښه خبره دا ده چې دا خپله خور ته ازاده کړو که نه ژوند به یې تباه شي دادا دا خبره زما هم خوښه ده چې دا قدم اوچت کړمه او دا جنۍ ته ازاده کړم سبا به زه په شبیر پسې لاړ شم او دا خبره به ورسره ختمه کړم دادا زه به راسره هم لاړ شم نه ته به راسره نه ځې ما سره به ایوب لاړ شي چې څنګه ستا خوښه ده دادا هم دغه شانې به کېږي
دا خو زما ورور شیر رحمان راغلی دی لکه شیر رحمانه په خیر علي سلام علیکم شیر رحمانه وعلیکم السلام شیر رحمانه تاسو خو ولاړ یې کټه کښېنئ که نه ناستې له نه یم راغلی شبیره ولې شیر رحمانه خیر خو دی زما دپاره خو خیر دی او ستا د خیر نه یم خبر شیر رحمانه دا څنګه خبرې کوې الله دې هغه وکړي چې زموږ نه دواړو پکې خیر وي او هر انسان دې دپاره ګرځي او خپل خیر لټوي زه نن ستا ځي ته دې دپاره رالمه چې زما پکې خیر دی شیر رحمانه د کلي سړی یم په ډېرو نه پوهېږم صفا خبره راته وکړه چې زما جونګړې ته د څه دپاره راغلی صفا خبره خو دا ده چې زه نن ستا سره رښتې ختمولو له راغلی یم ولې چې زما او ستا نه کېږي دا څه وایې شیر رحمانه د خدای لپاره داسې ونه کړې خو دا خبره زما زوی واورېده شیر رحمانه دا خبره به برداشت نه کړي شیر رحمانه شیر رحمانه هغه به د دې غمه مړ شي خودکشي به وکړي شیر رحمانه داسې ونه کړې د خدای لپاره دا رشته ختمه نه کړي شیر رحمانه تا ته زه سوال کوم منت کوم زاري کوم دا رشته ختمه نه کړي شیر رحمانه شبیره موږ دا فیصله په کور کې وکړه نوره زما او ستا رشته نه کېږي ځکه زه دې رشتې ختمولو له راغلی یم که ستا زوی مري او که پاتې کېږي زما په هغه څه کار دی نه شیر رحمانه داسې خبرې مه کوه ستاسو چې څومره شرطونه دي هغه موږ ته منظور دي زما زوی به کوشش کوي او ستاسو شرطونه به الله پوره کوي او بیا به زما زوی پوره کوي د رشتې د ختمولو خبره مه کوه دا زه هم نشم برداشت کولی شیر رحمانه زه هم نشم برداشت کولی ما خو درته خپله فیصله واوروله شبیره او ښه دړه په غوږو یې واوره که ته رشته نه ختمول غواړې بیا د قانون لارو هم شته او کوم ځای کې چې 2 لکه لګي نو زه به 4 لکه لګوم او چې 4 لګي نو زه به 8 لګوم ولې چې زور به یې چاله ځي ستاسو ښه به په دې کې چې د نن نه دا خبره وانړوئ راځه لکه ایوبه شیر رحمانه خبره خو واورې که نه شیر رحمانه دادا تاسو دلته کې د بلۍ په سر باندې ولاړ یې څه پریشانه راته ښکارئ خیر خو دی که نه بچیا هغه وشو چې څه نه و پکار څه وشو دادا او څه نه و پکار خبره کوئ خیر خو دی که نه خیر نه دی بچیا ستا هغه سخر راغلی و او دا یې راته ووې چې زه ستاسو سره رشته ختمول غواړم هغه راته دا مو ووې بچیا چې دا رشته په رضا ختمه کړه خو ټیک ده او که ختمه ونه کړه زه به د قانون لار اختیار کړم که لاک لګي نو زه به 2 لکه لګوم او که 2 لګي نو زه به 4 لکه لګوم خو زور به چاله ځي نه دادا داسې نشي کېدی دا قام ولس خپل خپلوان دا خلک به راپورې ټول خاندي او دا خبره به کوي چې 4 کاله پردی لور په کور باندې کېنوله خو چې رسم رواج یې نشو کولی نو بیا یې پرېښوده دا بچیا کومه خبره چې خوند ونه کړي د هغې نه قلارېده پکاري او بله خبره ده خو خبره قانون ته حواله شي نو سر به هم دقلې راځي
نو قلار به شو ته څنګه قلارې د پکاري دادا وای چې ویر شي نو په سرتورې ښه دی چې هغوی د قانون لار اختیاروي نو زه به هم د قانون لار اختیارومه نه نورواده بچیا یو کال به کیس وکړو 2 کاله به کیس وکړو خو اخري سر به هم دغه ختمې د راځي زه خو وایم چې سبا یې ختموو چې نن یې ختمه کړو نو په حیا عزت به پاتې کړو चार चापेरोर दे मुसलमान पुसरो लंबो की दे प्याद वक्त मुंसिफ द खामोशी जामे غستی اخر کار قانون په دې نتیجه باندې ورسید چې دغه جینۍ ته د خلاصې میلاو شي خو تر دې دمه قانون په دې نتیجه نه دی رسېدلی چې رسم رواج د غریب ملا ماته کړې ده د دې دپاره دې یو قانون تیار کړی شي خیر مخکې ګورو چې نور څه کیږي دادا مبارک دی شه چې دا خبره په خیر خیریت سره ختمه شوه او بچی بله لارې نه وه همدغه یې بهتر وه او اخر کار د هغې جینۍ واده په بل ځای کې جوړ شو خو نورواحد د معاشرې رسمونو رواجونو په داسې څپېړو وهلی و چې بیا د پاسېدو طاقت یې په ځان کې نه لرو او د دې دنیا نه لاړو ملګرو رسم رواج د معاشرې هغه ناسور دی چې د غریب ملا ماتوي د دې د وجې په معاشره کې ډېر غلط کارونه پیدا کیږي او بیا د خپل جایز خواهشاتو دپاره خلک ناجایز کارونه کوي د رسم رواج نه ډډه وکئ او خپل ټول کارونه د سنت په طریقه باندې کوئ که چېرې ویډیو ستاسو خوښه شوي نو د خپل ملګرو سره یې ضرور شیر کئ کیدای شي ستاسو د یو شیر په وجه باندې د دې نه څوک عبرت واخلي ah